تا د سترګو اشاره وي که د چړو په څوکو لاړ وي را به شم. بله دا ده چې ما وایي د دې ماشومانو دپاره یو سپیشل داسې لکه یو پروګرام وکړمه چې لکه دې کې او د بهرنو کې څه فرق پاتې نشي. لکه 14 اګست را روان دی انشاءالله خوشحالي به کوو مینه به ورکوو او بس خوشحاله مې ورته ډېر خوشحاله یم او ښه ډېره مینه او احترام چې وخت راکړو دغسې خوشحاله اوسه ښه لږ وخانده که نه ځه بوټي واورئ او ګلونه مې وطن دی دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره مې بدن دی. سلامونه او احترامات قدرمنو، زه سیام خان یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته وختي ما دغه یادګیرنه وکړله چې په پېښور کې په پښتنه او غني خاوره کې د ډېرې محترمې جلوت خما سره موږ په دغه اړه باندې خبرې وڅېړلې څومره چې د دوی ټولنیز راتګ دی یا که یو شمېر نورې ستونزې او مسلې په هغې باندې موږ یو شمېر او یو ډېرې خبرې وکړلې. قدرمنو کتونکو 14 اګست را روان دی، یو ورځ ده یا دوه ده، یو لویه هله ګوله را روانه ده. دلته چې څنګه تاسو ته مو وویلې چې کم ماشومان په لارو کې دا ټوکړې غونډوي یا مثال یتیمان دي، مفلسان دي، غریبانان دي، دغې ته فری د آرټ هنر ورکولی کېږي. دا یو لوی کار دی، یو ځانګړی کار دی. ما سره دا شیبې یو څو ماشومان ولاړ دي څنګه چې ما وختي تاسو ته دغه یادګیرنه وکړله چې غریبانان دي. غواړم تاسو سره معرفي کړم د دوی 14 اګست څنګه روان دی یا د خان او د غریب په منځ کې موږ څه ډفرنس کولی شو چې د خان 14 اګست څنګه دی یا د غریب سړي 14 اګست څنګه دی. موږ به تاسو سره څو ماشومان معرفي کوو. څنګه چې مې تاسو ته وویلې د ادارې چې کومه مشره ده میډم جلوت خما، څوک چې دغه ماشومانو ته پوهه ورکوي، رڼا ورته ورکوي. میډم خوشحاله شوم چې وخت مو راکړو. السلام علیکم. مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دومره لرې نه تاسو راغلي مونږ له وخت راکړو. ډېر ستا د سترګو اشاره وي که د چړو په څوکو لاړ وي را به شم. دا زموږ شریک کار دی، نو موږ بیا راځو. دا راته ووایئ 14 اګست را روان دی، ستاسو دلته یو لوی تیاری روانې دي، ډېر زیات خوشحاله شوم. څه احساسات لرئ؟ نو زموږ د ارګنایزیشن چونکې دا خو به وایم چې دویم 14 اګست دی، خو خوشحاله په دې باندې ډېر زیات یو چې یو خو ماشاءالله زموږ د کامیابۍ پیلنی کال هم په اګست کې لکه برابر شوی، نو اګست زموږ دپاره هسې هم ډېر زیات اهمیت لري. او بله دا چې ما وایي د دې ماشومانو دپاره یو سپیشل داسې لکه یو پروګرام وکړمه چې لکه دې کې او د بهرنو کې څه فرق پاتې نشي. لکه ټیک شو دې سره خو ډېر غټ ګاډي بني یا ډېر داسې ځایونو کې به نشي ګرځېدی، خو زه یم چې د غریب هم په هغه خوشحالو باندې ومه کوم راحق دی کم چې د هغه ماشومانو دی کم چې لکه په ډېره مختلف طریقو باندې 14 اګست مناوئ. نو ما وایي چې دې دپاره په خپل په اکیډمي کې یو داسې پروګرام وکړو، د دې ترمنځ داسې څه وړې مقابلې کېدو چې دې د دې ورځې نه مکمله فایده والي او خوند او مزه ترېنه والي. په وختي موږ په خپرونه کې په بشپړه توګه باندې خبرې وکړلې. ماشومان څه احساسات لري، څومره خوشحاله دي، یا موږ د دې د لارې خلکو ته کوم پیغام ورکولی شو، یا مثال په طور څومره موږ انجوای کولی شو؟ ډېر زیات خوشحاله دي. خو دا ورځ هسې هم د ټولو ماشومانو دپاره ظاهره خبره ده، نه صرف پړو له بلکې د لویو دپاره هم ډېر غټ اهمیت لري. بله دا وه چې د دې موږ یو خصوصي ټریننګ کړی، لکه په د دې خو هفته مخکې لکه د اګست په 14 باندې موږ خبرې کوو، نو ډېرو ماشومانو خو پته هم نه وه چې څه دي. نو دوی بیا پوره هفته لکه موږ بیا ټیچ کړي دي او دوی په پوره دغه باندې پوه کړي دي. نو ماشاءالله نن داسې دي چې وړې وړې مقابلې دي د دې ترمنځ. نو دا رچ خوشحالي هم ډېره زیاته ده او خامخا ملک آزاد شوی، نو د هغې خو احساسات څه بل رنګي وي. ګېډۍ مننه چې وخت مو راکړو. ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ. ما سره بل ماشوم ولاړ دی چې په مخ باندې د ډېرې مینې نه تاسو کتلی شئ د پاکستان جنډې سازي کړي را سره ولاړ دی. د میم برکت دی، د هغوی چې کوم دی سپېڅلی احساس دی. څه نوم دی د لکه؟ قاسم خانه. څومره وخت نه د میډم سره کار کې خوشحاله یې 14 اګست د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ باډې سره. څومره خوشحاله یې، خلکو ته به څه ویل غواړئ؟ 14 اګست را روان دی، دا مناو کوي. په 1947 کې پاکستان ته یو لویه فتح ورکړی شوې وه، خلک د خپلو خواهشاتو مطابق ژوند تېروي. څه به ویل غواړئ؟ زه ډېر خوشحاله یم او ښه ډېره مینه او احترام چې وخت راکړو. دغسې خوشحاله اوسه ښه لږ وخانده که نه ځه. د څه دی وصال خانه دا راته ووایي د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ 14 اګست را روان دی، څه احساسات لري؟ نو زه خو د باډې سره تعلق لرم او 14 اګست را روان دی، انشاءالله خوشحالي به کوو، مینه به ورکوو او بس خوشحاله مې ورته ډېر. د 14 اګست دپاره هم پاکستاني جنډې منډې سازي کړي که نه؟ ډېرې زیاتې ده او بس خوشحاله یې که نه؟ ډېر زیات.